او دغه ملګرو ته ډېر زیات درنښت او ډېره زیاته مینه تبریک ورته پیش کوم. یو داسې پنډال یې جوړ کړی، یو داسې فورم یې زموږ د ادبي ملګرو ته هم په لاس کې ورکړي دي چې هغوی پرې خپلې د ادب هلې ځلې هم جاري ساتي، ورسره په سماجي مسایلو باندې هم کار کوي. د نن ورځې دا پروګرام چې کوم دی په هره حواله باندې د ډېر دی اهمیت وړ دی. هغه د ګل اکبر خان صاحب د افسانوي مجموعې کوتاڼې د مخکتنې د تقریب دی. بیا هم مننه کوم د دغې ملګرو سلمان صاحب او ګل اکبر خان صاحب چې بلنه یې راته راکړه، د دې پروګرام لپاره یې راوغوښتو او بیا د رایجو خبرو هم راکړه. ډېر پوه ملګري مشران پوهان ناست دي، ادیبان ناست دي. زه مختصر خبره به کومه، څه چې د انسان په ذهن کې تېرېږي او څه ناست دي د مخکې نه یو خبره هغه په ذهن کې جوړوي، هغه بېل یو کیفیت وي. خو کله چې په هغه موقع باندې کښېني او څه خبرې واوري، د هغې هغه نور یو تحریک هغه ته میلو شي، ځکه چې یو نوی محرک د هغه په نظر باندې راشي. مخکې چې زموږ مشر کلیم خارجي صاحب کومې خبرې وکړې، خصوصا د هغې زه په لویه سینه باندې د هغوی دا خبرو تایید کوم. او کومې کمزورۍ چې هغوی د یو پښتون لیکوال او د یو ادیب دپاره، د یو شاعر دپاره هغوی وویلې، سل په سله زموږ په دې معاشره کې موجود دي. او هغوی چې کومې خبرې وکړې هغې سره سل سلنه اتفاق لرمه چې موږ ته کوم چیلنجز مخې ته پراته دي، کوم چیلنجونه موږ ته مخې ته پراته دي، کوم رکاوټونه موږ ته مخې ته پراته دي. دغه یو خبره چې یاره موږ به اوس چې څنګه زموږ کوڅو ته مداري نه راځي او شابو ګډولو والے نه راځي او زموږ سکولونو ته لاس هنر صفایۍ والے نه راځي، د دې نه دا اندازه لګي چې موږ د هغې وخت نه راوتي یو او موږ ځان د هغې نه بهر راوباسو هم نه. موږ صرف قدر کړی دی او په هغه ځای کې موږ صرف قدر کړی دی چې موږ ته ځان بیا یو وارې ماشوم ښکاره شي او موږ دا زندګي په سکون سره او په تسلۍ سره تېره کړو او موږ هغه خبرې د ځانه نظرانداز کړو کومې چې موږ ته مخې ته را روانې دي یا زموږ راتلونکي نسل ته د هغه مخې ته پرتې دي. دغه هم خبرې دي. زما بلکل ذهن یې داسې کړو چې بلکل دا خبرې موږ له په ذهن کې ساتل پکار دي. یو وارې بیا چې هغوی په اردو ژبه کې کومې وکړې نو ما ویل چې زه هغه خبرې تاسو خپلو وروڼو ته په پښتو ژبه کې تمام دا ډول ایکسپرټ شي. خبره په افسانه باندې کوو، خصوصا په افسانه کې چې کوم خوبې دي، افسانوي ادب چې ادب ته کومه نور ادب ته چې کومه ښکلا ورکوي او کومه روانګي ورکوي، زما په خیال باندې او ډاکټر اعظم صاحب په قول هم دغه شان دی. زه هم هغې سره خپل دغه شیان چې هغوی سره بلکل زه په دې خبره کې متفق یم چې په منظوم ادب کې غزل له ټولو نه خوندور صنف دی او رنګین صنف دی او نازک مزاجه صنف دی. په نثر کې افسانه ده، واحد افسانه داسې یو صنف دی چې هغه بلکل د غزل مقابله کولی شي او د غزل متبادل ده. نثري غزل ورته موږ ویلی شو او یا موږ غزل ته منظومه افسانه ویلی شو، ځکه که د غزل یو شعر یو سړی روچت کړي نو هغه یو شعر نه چې په هغې کې یو استعلام راوړل شوي نو هغه د افسانې د ټیم دپاره کافي ده. او هغه بیا د لیکوال پورې ده چې لیکوال کې څومره کوالټي شته، هغه کې څومره خوبي ده، هغه قاري د ځان سره کوم ځای پورې بوتلی شي او یا هغه خبره د هغه ذهن ته څومره حده پورې ورسوځولی شي او هغه په هغه ملګرتیا باندې مجبورولی شي. هغې لپاره ضروري چې کومه خبره ده د شعرو نه ټیم دی چې هغه د افسانې هغه تصور دی، هغه خیال دی چې په ذهن کې سړي وي او هغه د یو لیکوال په ذهن کې وي، هغه تصور باندې چې هغه مضبوط وي. د شعرو نه بیا د پلاټ هغه خبره ده چې پلاټ کې د څومره جاندار دی، د څومره پلاټ کې د هغه کشش شته، هغه جذب پکې شته چې هغه قاري ځان سره مخکې بوتلی شي. یا موږ بوتلي اکثر افسانې خلک لیکي چې اکثر نن سبا خو داسې دور دی چې څنګه ورته زموږ صاحب دغه اشاره وکړه چې په پښتو کې داسې نشي کولی، ډېر زیات تعداد خو معیار نشته. موږ د معیار هغه خیال یې ساتلی تر دې وخته پورې. موږ ګل اکبر خان صاحب افسانو ته ګورو نو زیاتره یو